السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، الله هم جوړ روغ خاد او آباد ساته. الله هم د مصیبتونو نه په حفاظت کې وساته او د تکالیفونو په امان کې وساته. نن زه ستاسو په خدمت کې د یو نوی وظیفې سره حاضر یم. دا بلکې یوه وظیفه نه ده، بلکې دوه دي. یوه د غم د پاره ده او بل د خوف او د یری د پاره ده. غم هم هر قسمه کیدی شي او د غرنګ یره هم هر قسمه کیدی شي. او دا د امام جعفر صادق رحمت الله علیه نه را نقل ده. د هغه په مخ کې چا ذکر وکړو چې د غرنګ دغه دوو کسانو د پاره چې یو په غم کې اخته وي او بل په خوف او په یره کې اخته وي، د دې د پاره څه وظیفه پکار ده. هغه د دې د پاره د دوو آیاتونو وظیفه اخودله. غم انسان زړه خوري. دا یو داسې جذبه ده چې انسان د دننه نه ختمي. غم مختلف صورتونه دي، یا د خپلوان جدایی غم، یا د رشتې د ماتېدلو غم، یا د محلي بحران د هغې غم، یا د څه د ناکامۍ غم، یا د مستقبل د فکر د هغې غم وي، یا څه د ناانصافۍ غم وي چې انسان ته رسېدلی وي. دا سړی له خوب ختمي، لوږه ختمي، زړه به پریشانه وي، بوج راولي، ژوند څه بې لګامه غونته کې انسان ته محسوسېږي. د دې دپاره امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا کلمات تجویز کړي دي او فرمایلی دي: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اے الله ستانه سوا بل څوک معبود نشته، ته پاکي. بېشکه زه په ځان باندې په خپله د ظلم کوونکو نه یم. دا کلمات د حضرت یونس علیه السلام دعا ده چې هغه د کب خېټې ته لاړ، د مئی خېټې ته لاړ، په دریو تیارو کې دننه د قرآن کریم دغه آیات تلاوت کو. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله فرمایي چې د هغه واقعیا د کب والا یاد کوي چې هغه په غوسه کې تللی و، چې هغه په تیارو کې आवाज وکړو چې ستانه سوا بل هیڅوک معبود نشته. بېشکه زه په ځان باندې د زیاتی کوونکو نه یم. الله جل جلاله جواب ورکړ: فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. موږ ستا دعا قبول کړو او د غم نه نجات درکو. دغه رنګې موږ مؤمنانو ته نجات ورکو. دا دعا د حضرت یونس علیه السلام واقع یوازې نه بیانوي، بلکې فرمایي وكذلك ننجي المؤمنین. موږ مؤمنانو ته نجات ورکو. دا طریقه صرف د انبیاو د پاره نه ده، بلکې هر مؤمن د پاره دعا ده. په دې کې څلور چیزونه ذکر دي: د الله جل جلاله د توحید اقرار، د هغه د پاکۍ اظهار، او د خپل د کوتاهۍ اعتراف، د غلطۍ اعتراف. دا دعا په تیارو کې ولوستلی شوه. نو حالات مکمل تیارو، زړه غمګینو. نو محترم و عزتمندو، که انسان اودسو کې په طهارت کې وي او خپل چهره او مخ قبلې ته کی، سترګې بند کی او الله یاد کی، توبه او استغفار کی، او په کثرت سره وی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، سل پیری یا درې سوه پیری چې څومره مزله غواړي، یقین وساتئ الله جل جلاله به غم ختم کی. دویم قسم هغه خوف او یره چې دا انسان مفلوج کوي. دا یو داسې احساس ده چې انسان دا هغه د سوچ او د سمج هغه صلاحیت متاثره کوي. خوف مختلف صورتونه کې دي: مالی نقصان، کاروبار کې ناکامی، خوف د دشمن نه خوف، څه د بیماری نه یره، یا د مرګ یره، یا د خلکو چې د طعن او تشنیع. انسان خوف کمزوري کوي چې دی بیا خپله فیصله نشي کولی او دی خپل صلاحیتونه نشي استعمالولی. نه خوف زده د پاره امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا کلمات او فرمایل: حسبنا الله ونعم الوکیل. زما لپاره الله کافی دی او بهترین کارساز دی. کله چې یو
انسان خپل تمام معاملات الله ته وسپاري. زما معامله سنبالولو والا الله دی چې هغه زما معامله ډیره ښه پیژني. دا کلمات کله ویل پکار دي؟ څه وخت کې دشمن یروي، یا مالی نقصان یروي، یا څه د امتحان یروي، یا د څه د مستقبل خوف وي، یا څه قسمه د فیصلې خوف وي، څه خطرناک صورتحال خوف وي. په دغه وخت کې خپل زړه مضبوطول پکار دي. د الله د عظمت یادول پکار دي چې هغه په دې هر څه قادر دی، او په کثرت سره ووایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل، او د زړه نه ووایي، د ژبې سره نه. الله جل جلاله به تمام یری او غمونه او تکالیف هم ختم کړي.